ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې تصوف نشته جی نو چې کومو خلکو په تصوف باندې خبرې کړي دي د هغه وخت سلسلې نه روانه خبره تر د ټیمه پورې مطلب مزید روانه ده جی نو آیا تاسو یعنی دا مطلب دی چې نه پوهېدل نه زما هرګز دا مطلب نه دی بله دا ده چې زه به دا هم ضرور ووایم چې زه یو تصوف مطلق دی یو مطلق تصوف دی جی نو زه د مطلق تصوف نه خو منکر نه یم بلکې د تصوف مطلق نه منکر یم تصوف مطلق نه زما مراد هغه دی چې کوم په ایران دغه کې معنویت کې نو افلاطونیت کې هندومت کې عیسیت کې دی چې کوم د هغې نه درآمد دی او اسلام کې داخل شوی دی زموږ خپل عقاید نه دي دویم اختلاف زما د لفظ سره دی ګوره هسې کردګار دی رب زما ګوره هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما لنستې د هستې صورت پیدا کړ لنستې د هستې صورت پیدا کړ هسې رنگ پروردگار دی رب زما سلامونه احترامات ملګرو سمر افریدی یم امید دی چې ټول ملګري به روغ جوړ وي او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلي تیر پروګرام چې کوم د رحمان بابا او د تصوف په اړه باندې شوی و د ډاکټر شاه عزیز ارمان صاحب سره یو ځل بیا راغلي یو دله او د ده سره یو ځل بیا یو مرکه را جوړه شوې ده ډېرو مینوالو خوښ کړی و پروګرام مرکه یې خوښه کړې وه نو زړه مو وغوښتل څه ملګریو پکې سوالونه هم کړي وو کوېسچن یې ډاکټر صاحب نه کړې وې نو موږ زړه وغوښتل چې یاره ډاکټر صاحب له موږ راشو او د ډاکټر صاحب سره کینو او د ډاکټر صاحب نه هغه کوېسچنې چې کومې زموږ له انبوکس له راغلي د انګازي ټي وي پیج له یا کومې په میسنجر په لارو یا کومې د واتساپ په لارو راغلي نو چې په هغې باندې سره خبرې وکړو او ډاکټر صاحب نه هغې تپوسونه وکړو انشاءالله موږ دا نیت هم دی چې ډاکټر صاحب په دغه سلسله د تصوف په دغه سلسله باندې دا پروګرام له موږ یو سلسله وار پروګرام ترېنه جوړ کړو نو امید دی چې تاسو موږ سره په دا باندې متفق شو او موږ سره په خپل تاثرات په کمنټس کې شریک کړو ملګرو راځو د ډاکټر شاه عزیز ارمان صاحب طرف ته دته په خپل پروګرام کې یو ځل بیا په خیرالي او ستړي مشي وایو السلام علیکم ډیره مننه او د ګرانو کتونکو زه شکریا ادا کوم چې هغوی په پروګرام کې دلچسپي واخیسته او د خپلو تپوسونو پوښتنو نه موږ خبردار کو او ستاسو هم د انګازي ټي وي د ټول ټیم زه خصوصي مننه کوم چې په علمي موضوعاتو باندې تاسو پروګرامونه کوئ یو ځل بیا هم تکلیف کړی دی دلته راغلي خوشحاله اوسئ ډیره مننه ډاکټر صاحب سوالونه به کوو څه د ملګریو چې کوم سوالونه راغلي دي او څه مطلب چې کوم ملګریو تپوسونه کړي نو ضرور به هغه تپوسونه کوو نو د نمبر 1 کوېسچن طرف ته راځو ډاکټر صاحب هستی څه شی دی انسان کائنات او هستی مطلق په خپلو کې څه رشته لري زما په خیال د دې سوال نه مراد د باری تعالی په حواله باندې خبره اتره کول دي چې هستی یا هستی مطلق د الله تعالی ده نو په دې کې یو اپروچ د فلسفې دی او یو اپروچ د مذهب دی او بیا د مذهب اپروچ هغه دی چې الحمدلله موږ مسلمانان یو نو موږ به د هغه رخ نه خبره کوو خو په دې باندې به په فلسفیانه انداز خبره نه کوو بلکې په کلامي انداز به خبره کوو ځکه چې اسلامي متکلمین چې کوم نو هغوی د فلسفې په مخالفت کې د علم کلام دغه علم را مخې ته کړی نو د هستی په حواله باندې به خلک ډېر تعبیرات کوي ډېرې خبرې به کوي خو اعتماد او اعتبار هغه خبرو له دی کومې چې الله تعالی د خپل ذات په حواله په خپله کړي دي نو د دې د ټولو نه بنیادي دلیل چې زمونږ مخې ته راځي په قرآن حکیم کې نو هغه سوره اخلاص دی چې د هغې نه معرفت الهي او د هستی مطلق پته مونږ ته لګي چې قل هو الله احد پیغمبر علیه السلام نه خلکو تپوسونه کړي که نه چې الله څوک دی یا څه دی نو د هغې جواب دی چې پیغمبر علیه السلام ته ورته ووایه چې الله تعالی یوازې دی احد واحد یو احد یوازې اکیلا یکتا هغه یوازې دی اوس یوازې چې کوم سړی وي په معاشره کې پښتو کې مونږ وایو یو وزری دی نو یوازې سړی خو ډېر زیات په تکلیف کې وي خو د الله یووالی او یوازې والی د هغه د عجز نښې نه دي بلکې د هغه په کمال باندې دلالت دی بیا هم په دغه صورت کې دویم دغه چې دی آیت دی الله الصمد الله تعالی چې دی نو هغه بې نیازه دی الله تعالی بې نیازه دی
یعنی بېنیازه داسې دی چې هغه ته د سهارې د سپورټ او د عصري ضرورت نشته. هغه په خپل کور په خپل ذات پوره دی. انسانان چې دي، مخلوقات چې دي، نو دا حاجتمند دي، ضرورتمند دي. څه حاجات هغه دي چې هغه الله سره کوي، نو خو د بل نه غوښتل چې کوم دی خطرناکه خبره ده. څه حاجات دا دي زموږ د ژوند چې هغه موږ د یو بل نه غواړو را غواړو، هغې کې یو بل ته محتاجي لرو، نو الله تعالی په هیڅ حالت کې هم محتاج نه دی، بلکې هغه ته د هیڅ چا د هیڅ سپورټ، د هیڅ عصرې، د هیڅ سهارې ضرورت نشته. دا هستی مطلق ده. اوس یوه هستی چې وي نو د هغې به څه آغاز انجام او دغه هم وي، خو الله تعالی چې دی نو هغه داسې هستی ده چې لم یلد ولم یولد. هغه نه د چا نه پیدا دی او نه د څوک پیدا دی. د هغه نه آغاز شته او نه انجام شته. د هغه نه مثال شته او نه مثیل شته. لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له، لا ند له ولا ضد له ولا ممد له. دا د هستی مطلق زمونږ په تعلیماتو کې چې کوم دغه دی کمی خبرې راغلي دي په هغې حواله باندې، او زه هغه ځای نه حواله راخلم چې کوم مونږ الحمدلله په هر مانځه کې زیاتره مسلمانان هم دغه صورت وی، او دا د الله تعالی په ذات باندې، توحیدي ذات توحیدي باندې، د وحدانیت په حواله باندې د ټولو نه بنیادي دلایل دي په قرآن کې. لم یلد ولم یولد. بیا اخیری کې څه وایي چې ولم یکن له کفوا احد، چې کله یو ذات داسې وي لکه عام مخلوقات چې هغه د چا بچی وي او هغه نه څوک بچي پیدا کیږي، نو یو وخت داسې راځي چې هغه بچی کمال ته رسي، د هغه پلار درجې ته رسېدی شي. خو الله تعالی چې د چا پلار نه دی او د چا بچی نه دی، څوک ته پیدا نه دی او د چا نه پیدا نه دی، نو د هغه همسري او برابري اړو څوک کولی نه شي. د هغه په شان بالکل څوک نشته. ما مخکې په دې باندې په لومبې دغه کې خبره کړې وه مرکه کې، چې الله تعالی چې دی نو هغه ذات دی چې د هغه په شان هیڅ څوک نشته، هیڅ څیز نشته. یعنی الله تعالی په قرآن کې په خپله فرمایي که نه چې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. ستاسو سترګې بصارت د هغې ادراک نشي کولی، او هغه ستاسو د بصارت ادراک هم کوي. دوم یو بنیادي خبره ده. او دلته هم تفاسیر لیکي چې دلته د بصر ټکی ولې راغلی دی. هسې خو سترګې ته عین هم وایي، عیان د هغې جمع راځي، خو دلته د بصارت خبره راوړې ده. بیا بصیرت د زړه سترګو ته وایي. خو دې کې یو ټیکنیکل خبره دا ده چې بصارت د انسان ځینې دې ځای کې تېنه ځینې نور قوتونه هم مراد دي. هغه قوتونه څه دي؟ وسوسه، واهمه، وجدان، تخیل، تفکر. نو په دې ټولو قوتونو باندې چې د انسان اندرون سره تعلق ساتي، روح سره او د هغه زړه سره، په دې قوتونو باندې هم هغه د الله تعالی ادراک په دې زندګۍ کې د هغه بعینه لیدل دا نشي کولی، دا ممکناتو کې نه دي. نو یو دغه بنیادي دلیل دی د هستی مطلق په حواله باندې. یا لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، دغه په شان هیڅ چیز نشته، او هغه اوریدونکی دی او لیدونکی دی. دا هم په یو دلیل دی. نور دنیا د خدای دلایل قرآن چې دی او حدیث مبارکه نه هغه د دې دلایلو نه ډک دي. یو آیت الکرسي که موږ راواخلو د هغې تفسیر وګورو چې په هغې کې الله تعالی د خپل ذات په حواله باندې څومره خبرې کړي دي. یا د قرآن حکیم د ټولو نه مشکل آیت چې په سوره نور کې دی، الله نور السماوات والارض، که نه؟ نو دغه ځای که موږ وګورو هلته به تفاسیرو ته رجوع خامخا کوو، ځکه چې دا د ټولو نه مشکل آیت دی. بیا د هغې تعبیرات فلاسفران په خپل انداز کوي، وجودیان په خپل انداز کوي، نور خلک په خپل انداز کوي، خو اعتبار به هغه خبرې لري چې د جمهور علمای حق په نزد دغه قابل قبول وي، او د هغې یو شانوالی هماهنګي هغه حدیثو سره راځي. ځکه چې د قرآن لومبی تفسیر قرآن په خپله کوي، تفسیر قرآن بالقرآن، دویم دی تفسیر قرآن بالحدیث، بیا دریم دی تفسیر قرآن باقوال صحابه، چې یعنی کم مدبر صحابه مفسرین صحابه، نو هغې په دغه ځایونو کې څه ویلي، نو هغې ته رجوع ضروري ده. نو زما په نیست خو هستی مطلق چې کم دلایل پې ما راوړه دغه پیژنګلي ده. اوس په دې کې د څنګه خبرې نه کیږي، مزید دریافت انکشاف د دې نه کیږي، ځکه چې د انسان په تصوراتو کې د په تخیل و تفکر کې هغه زور نشته، هغه ماده پکې نشته
چې دی یعنی د الله په حواله نور کلام وکړي، دلته د کلام نه منع راغلی ده، بالکل په دې ځای کې څوک خبرې نه کوي. نو دغه خو د هستی مطلق یا د الله تعالی په حواله باندې یو څو خبرې وي، نورې ډېرې پکې دی شي. رشته څه د کائنات سره؟ نو ما مخکې ویډیو کې هم ویلي چې الله سره د کائنات رشته د خالق او د مخلوق ده، د رازق او د مرزوق ده، د مالک او د مملوک ده، د هغه معبود دی او مونږ عابد، د عابد او د معبود ده. او بیا په قرآن کې داسې ایتونه هم شته چې دا هر څه په خپل خپل انداز باندې د الله تعالی صفت، تسبیح، ذکر، کاغه ځمکه ده، که اسمانونه دي، که غرونه دي، که ونې بوټي دي، نو هغه په خپل خپل انداز باندې کوي، خو لکه انسانان خو په هغې نه پوهیږي. نو دا هر څه لحاظه د هغه په صفت کې ګویا دي، خو انسان ته د هغې پته نه لګي. نو د کائنات او د هستی مطلق تعلق په خپلو کې دغه دی چې ما کومه خبره مخکې کړې وه، زه هم هغه خبره اوس هم کومه چې د کائنات او د الله په خپلو کې رشته د وجود و شهود نه ده، نه د حلول ده، ځکه چې تعلیمات په دې باندې قرآن او حدیث په دې حواله باندې څه نه وایي، بلکې د دې په تردید کې ډېر دلایل راځي. نو رشته دغه ده. بیا لکه د انسان بنیادي ډیوټي چې ده د مکلف مخلوق انسان او پیری، نو د هغې دا د قرآن رو سره چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نو دا رشته د عابد او د معبود شو. یا الله تعالی بیا څه وایي چې دا هر څه چې دي نو دا ما څه پیدا کړي دي، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، په ځمکه کې مې چې څه پیدا کړي دي دا مې تاسو له پیدا کړي دي، د دې نه به تاسو فایدې اخلئ، که دا نباتات دي، که میوجات دي، که جناب زناور دي، که معدنیات دي، که سم دي، نو دا د انسان دپاره پیدا دي. نو دغه زما په نیز د رشتې او د تعلق په حواله یو څو معمولي خبرې وي. ډاکټر صاحب وایي چې مقام عرفان جی د مقام عقل نه ډېر بالا دی، تاسو څه وایي؟ نو دا ټیک خبره ده چې مقام عرفان چې دی نو هغه د مقام عقل نه بالا دی، خو مقام عرفان یا معرفت نو د هغې اول عرفان هم ضروري دی، پیژندل هم ضروري دي، او هغه ذرایع پیژندل ضروري دي چې دا د کومو ذرایعو نه مونږ ته پته لګېدی شي. لکه انسان سره ړومبی قوت چې دی په هغې باندې معلومات کوي، عرفان حاصلوي، نو هغه ړومبی قوت دی د حواس خمسه، سترګې، غوږونه، خوله، پوزه او د ټول وجود د ټچ حس، د لامسې حس، نو دا 5 حسونه دي چې کله یو خبره د دې د دایره کار نه وځي نو بیا عقل ته داخله شي، نو بیا هغه مونږ په عقل سره معلومو. لکه مونږ ته دا پته لګي چې دا کتاب دی، دا موبایل دی، دا عبید صاحب دی، دا څه بل څه دي، مونږ ته خپل سترګې او خپل احساس پوره حواس خمسه مونږ ته نتیجه راکوي او ټیک نتیجه راکوي. چې کله فرق راشي نو نتیجه غلطه شي، چې څوک په غوږونو باندې دروند شي نو خبره بل رنګ اوري، چې څوک په سترګو باندې ړوند شي نو هغه بیا سړی نه پیژني یاره وایي ته څوک یې، بالکل نو ادراک نه کیږي. اوس د دې نه چې کله خبره بره شوه نو عقل ته لاړه. لکه تیاره کې یو سړی را روان دی او مونږ ته معمولي داسې ډیم شان خاکه د هغه ښکاري، نو دا په عقل سره مونږ معلومو چې د ده چال د فلاني په شان دی، راتګ یې د فلاني په شان دی، انداز یې داسې دی. یا لرې نه اواز ورو هغه اورېدو سره تعلق ساتي، اواز مونږ ته ادراک راکوي چې دا فلانی کیدی شي، نو دا د عقل دایره کار شو. اوس چې کله د عقل دایره چرته ختمه شوه نو هغه ځای نه دایره کار شروع کیږي د وحی الهی. اوس چې مونږ ته د څه پته نه لګي او زما عقل کې هغه زور نشته، زما حواس خمسه کې هغه زور نشته چې هغه زه معلومه کړم، نو به زه په څه معلوموم؟ به د وحی د تعلیماتو نه رڼا اخلم، ځکه چې په عقل کې او په حواس خمسه کې امکان د غلطۍ 100% موجود دی. د عقل په بنیاد خو ډېرې فیصلې انسانانو کړي دي، فلاسفران هم شته او سماجیاتو باندې پوهه خلک هم شته، شاعران هم شته، نور هم شته، خو هغه ډیرو فیصلو کې چې دی نو هغې کې غلطۍ راوتي دي. نو د عقل په فیصلو کې یا دغه چې کوم دي جناب حواس خمسه، په دې کې د غلطۍ امکان بالکل موجود دی او 100% موجود دی. د وحی د تعلیماتو خاصیت دا دی چې په دې کې امکان د غلطۍ نشته. نو دا چې د الله په حواله باندې سوی یا د علم غیب په حواله باندې سوی، د جنت دوزخ په حواله باندې سوی، نو دا هغې منل چې دی د ایمان دی، دغه اصل عقیده ده، دا عقیدت دی، دا اصل سیز دی. نو د مقام عرفان دغه دی. اوس که څوک وایي چې په ریاضتونو یا په سس
او په فلسفیانه انداز باندې سړی مقام عرفان ته رسی نو دې سره خو زما دغه نشته دی اتفاق نشته اتفاق مې ځکه نشته دی چې یعنی ان الدین عند الله الاسلام د الله په نزد باندې دین قابل قبول د اعلان نبوت نه تر قیام قیامت پورې دا صرف د اسلام دی. د دین علاوه په بل کوم دین کې نورانیت او روحانیت ممکن نه دی چې وي. مقصد د ټولو یو دی. حقیقت دی چې مقام عرفان چې دی نو دا د عقل نه بالا دی او معرفت یا عرفان حاصلېدی صرف په وحي باندې شي ځکه چې لکه د عرفان او د معرفت بنیادی وظیفه دا ده چې موږ ته د الله پیژنګلي وشي ما د الله معرفت حاصل شي. نو د الله معرفت لپاره چې کوم بنیادی ذرایع دي هغه هم قرآن او حدیث دی. نو د قرآن او حدیث نه به د الله معرفت ممکن کیږي. اوس که په هغې کې فلاسفرانو د مختلفو علاقو مختلفو زمانو خپل د عقل او د فکر نیلي ځغلولي دي نو موږ د هغې تقابل قرآن و حدیث سره وکړو چې په کوم ځای کې سمې خوري. که چېرته سمې خوري نو ممکنه ده چې هغه د مخکې نه د راروانو پیغمبرانو د اقوالو روایات وي چې قومونو ته پاتې شوي دي او که نه د مخکې نه سمې نه خوري نو بیا فلسفه کیدی شي هر څه کیدی شي خو مطلب دا دی چې هغې سره زمونږ اتفاق دا ممکن نه دی. ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې وحدت الوجود د یونان یا هندوستان نه راغلی دی. جی حالان کې شبلی نعمانی په شیرالعجم کې لیکلي دي چې د یونانی عالمانو شروع په 2مه پیړۍ هجري کې مخې ته راځي خو د وحدت الوجود فکر په اسلام کې پخوانی دی. تاسو وایئ نو شبلی نعمانی صاحب شیرالعجم چې کومه کتاب حواله تاسو ورکا یا ما چې مخکې څه ویلي چې وحدت الوجود د کوم ځای نه راغلی دی او د هغې په لنډ تاریخ ما خبره کړې وه نو زه په هغه خپله خبره باندې ولاړ ځکه یم چې وحدت الوجود چې په اسلام کې پخوانی دی نو شبلی صاحب په دې باندې دلایل سره وړي دي یعنی دلیل خو پې پکار دی د قرآن و حدیث نه نو آیا د هغه په کتاب شیرالعجم کې دغه دلایل شته که دغه دلایل وي او قانع کوونکي وي د هغې تناظر بدل شوی نه وي نو بالکل حق چې چېرته هم وي هغه به موږ منو ترلاسه کوو بیا. خو دلته د یو بنیادي خبره چې څنګه تاسو وویله د 2مې صدۍ ورکړې ده د 2مې صدي هجري ورکړې ده نو ګوره 2مه صدي هجري کله ده یعنی د 101 نه واخله تر 200 هجري پورې چې کومه زمانه ده دې ته 2مه صدي هجري ویلی کېږي. په دې کې چې کله د امویانو دور ختم شوی دی او د عباسیانو دور شروع شوی دی نو په عباسیانو کې هارون الرشید پسې د هغه زوی دی مامون الرشید چې یو ډیر بنیادي دغه خلیفه و باچا و د مسلمانانو هغه یو اداره جوړه کړې وه د هغه ادارې نوم و بیت الحکمت او په هغه اداره کې د ترجمې ځان له یوه څانګه وه نو د یونان څومره فلسفه چې وه د افلاطون د ارسطو د سقراط یا څومره نو افلاطوني فلسفه چې ورته وایي هغه ټوله په دې کې ټرانسلیټ شوې ده ترجمه شوې ده عربی ته. نو دا فکر په اسلام کې نو په دې 2مه صدۍ کې روچت شوی ځکه دی چې د هغې ترجمې شوي دي نو په هغې کې وحدت الوجود و که نه نو په دې باندې بحث دلته شروع شوی دی د دغه ځای نه پې باندې خبره روانه شوې ده نو د ده خبره په خپل ځای ټیک ده چې یعنی هغه صرف حواله ورکړې ده چې په 2مه پیړۍ کې په دې خبرې اترې شوي دي خو د دې نه مخکې 2مه پیړۍ خو د پیغمبر علیه السلام نه وروستو ده که نه نو آیا قرآن حدیث په دغه حواله څه وایي نه وایي نو چې نه وایي نو هماغه د یونان او د هندوستان او د دې دغه شوه که نه فلسفه شوه د اسلام خو نه ده که څوک وایي چې دا نو د جاپان نه تر ویسټ انډیزه پورې چې یو ځای کې نور لومبۍ سیره وایي او بل ځای کې اخیري سیره وایي ډوبېږي په دې ټول دنیا کې خطه کې د قرآن حکیم هم یو نسخه ده بېشک ټیک ده بدلون پکې نشته څنګه چې د عیسایانو 200 قسمه انجیل دی ټیک ده هم په یو ژبه کې دی او هم یو نسخه ده نو د هغې نه دې پې دلیل څوک راوړي یا کم و بیش په احادیث چې کوم دي نو په هغې کې صحیح احادیث او په هغې کې نور څومره کیټګرایزیشن چې د حدیثو یا هغه حدیثونه چې ضعیف ورته وایي هغه حدیث چې د اعتقاداتو په معامله کې د هغې نه دغه اخیستل استنباط د هغې وشي او د هغې هغه د عقایدو په مد کې راوړلی شي نو هغه علما کرام په هغې کې نه استعمالوي یا موضوعي حدیث هغه حدیثونه چې د سره د پیغمبر علیه السلام د مبارکې خولې حدیث نه دي بلکې د ځانه جوړ شوي دي
صحیح ده. نو هغه حدیثونه دا ټول سم او ضعیف او موضوعي چې را یوځای کې نو د یو اندازې مطابق چې دا 12 لکه احادیث دي نو په دې 12 لکو احادیثو کې دا خبرې چېرته دي چې کمې خبرې مونږ د یونان او د هند د فلسفې نه اخیستې دي او نن مونږ په هغې باندې خبره کوو. اصل کې د تصوف په حواله باندې بنیادی بحث چې شروع شوی دی نو دا هم په 20مه صدۍ کې شروع شوی دی او د یورپیانو چې کوم تحقیقات نو هغه مخې ته راغلي دي. هغې په مسلمانانو کې د دې نظریاتو په شتون باندې بحث کړی دی او په دغه ځای کې بیا د ایران ډاکټر قاسم غني او یو بل کس دی هغې هم دغه له چې کوم دی دغه بحثونو له بیا د ربط ورکولو کوشش کړی دی او هغې په دې کلام کړی دی نو دا د دغه سورسز نه که یورپیان دي ما په دې تیسیس کې هغه لیکلي دي حوالې به ورکړي دي او که هغه ډاکټر قاسم غني دی که بل څوک دي نو د هغې د کتابونو صفحې ما لیکلي چې دا هغې ویلي دي چې دا رنګ خبره نو دا خبره زما نه ده. زه څوک یم چې یو خبره وکړم خو د کتابونو او د عالمانو د رایو په رڼا کې ما خبره کړې ده او زه په هغه خپله خبره ولاړ ځکه یم چې دغه خبره یعنی کله چې مونږ تعلیماتو سره مقابله کو نو د قرآن او د حدیث تعلیمات د دې نه یکسر بدل دي. ډاکټر صاحب اهل صوفه جی کم خلک دي؟ صوفه چې ونو په مسجد نبوي کې یو چبوتره وه او چې کم هغه صحابه و چې هغې مونږ په خپله اصطلاح کې ویلی شو چې مالي لحاظ سره کمزوري و غربا و نو هغوی به په دغه مسجد نبوي کې په دغه صوفه باندې په دغه چبوتره باندې ناسته کوله. هغوی ته په اصطلاح کې اهل صوفه ویلی کېږي. د هغوی صفت په قرآن کې هم شته په احادیثو کې هم شته خو دلته دا سوال چې چا هم راستولی دی د دې مرکې دپاره نو د دې یو بنیادي تعلق خلک جوړوي د تصوف سره. ځینې خلکو رایه دا ده چې تصوف د صوفه نه مستعار لفظ دی او ځکه چې کم دی نو دا مونږ منو یا څه نو صوفه چې دا کچري تصوف د دې نه اخیستلی شوی وی دا لفظ تصوف نو د دې اسم فاعل خو مونږ وایو صوفي که نه څوک چې د تصوف په لار رواني سالک هغه ته مونږ صوفي وایو. نو د ګرامر او د عربي قواعدو لحاظ سره که دا چرې د صوفه نه اخیستلی شوی وی نو بیا به مونږ صوفي نه ویلو بیا به هم صوفي ویلو. نو د اسم فاعل په خپله مونږ ته دا درک راکوي چې دا د دې لفظ نه اخیستی شوی نه دی. زه به په دې کې یو څو ټکي نور هم اضافه کړم. ځینې خلک وایي چې تصوف د صفا نه اخیستلی شوی دی. که د صفا نه اخیستلی شوی وی بیا به د دې اسم فاعل صافي راتلو صوفي به نه راتلو. داسې نور ځینې اصطلاحات چې کوم خلک راوړي چې یاره تصوف دام ویلی کېږي چې یو څه ساګ دی او هغې ته څه نوم اخلي همدغسې د تصوف څه ټکي پکې راځي نو که هغې نه چرې راتلی نو بیا به د هغې اسم فاعل صوفاني راتلو بیا به هم صوفي غلط و. بعضې خلک وایي چې دا د صف نه وتی دی نو که د صف نه وتی وی نو بیا به اسم فاعل صفي راتلو نه چې صوفي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې یعنی اهل تصوف بذات خود هم په یو تعریف باندې او په یو نوم باندې قانع نه دي. دې کې تر اوسه پورې چې کوم دی دغه د اختلاف دی اتفاق په دې کې په خپله هم نشته. یا چې کوم تعریفونه مونږ اورو چې تصوف خو اخلاقو ته وایي تصوف اخلاق حسنه او جمیله ته وایي ځان د اخلاق رذیله نه پاکول او په اخلاق جمیله باندې خپل نفس راوستل دا تصوف دی. ٹھیک ده یا چې کوم دی یو ډیر معروف صوفي هغه دا هم وایي چې لکه هر څه پرېښودل او الله اخیستل دا تصوف دی. داسې نور یو اتیا قسمه تعریفونه دي. نو یو خو د دې یو جامع تعریف په خپلو کې چې ټول پې متفق شي نو هغه نشته. اوس دغه چې کومه خبره وشوه چې خو اخلاقو ته تصوف ویلی کېږي نو اسلام خو د اخلاقیاتو ډیر لوی داعی مذهب دی دعویدار دی او د اخلاقو دپاره چې اسلام کم معیار وړاندې کړی دی نو قرآن هغه څه وایي د پیغمبر علیه السلام په حواله وانک لعلی خلق عظیم بېشکه پیغمبر علیه السلام ته د اخلاقو په اعلی ترینه مرتبه باندې بیا د هغوی چې کومه زندگی ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه بېشکه تاسو دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه د الله خیری رسول او نبی دی د هغه په ذات کې د هغه په کړه وړه کې د هغه په کردار کې بهترین نمونه ده رول ماډل دا دی دی به فالو کوئ. نو اخلاقیات خو د اسلامي نظام یو ډیر لوی بحث دی. نو اخلاقیاتو کې اسلام کوم ځای کې کمې پرېښی دی چې هغه دې موږ د تصوف نه واخلو دا یو بنیادي سوال دی.
نو اخلاقیات د تصوف یو اړخ دی. دغسې الله اخیستل او هر څه پرېښودل د یو بل اړخ دی، داسې یو بل اړخ دی. نو دا ټول تعریفونه په یو مجموعه کې راوستل خو امکان نه لري، ډېر ګران کار دی. خو به هر حال د ټولو تعریفونو باندې که موږ غور وکړو نو دا ټول د اسلام د تعلیماتو سره خو څه تضاد نه لري، خو چې تضاد دی نو هغه په طریقه کې دی او په هغه طریقه به مخکې مونږ خبره کوو. ټیک ډاکټر صاحب په تفسیر مې پوه کړه تزکیه نفس څنګه حاصلېږي؟ جی دا سوال هم زما خیال دی چې کمنټ کې لیکلی او راستولی دی چې قد افلح من تزکا. نو دا یو آیت دی چې په سورة الاعلی کې په 13مه سپاره کې راغلی دی. یو دا بل آیت مبارکه ده چې قد افلح من زکاها، نو دا په سورة الشمس کې راغلی دی. نو دلته د تزکیه نفس خبره راغلی ده. ځینې خلک دا هم وایي چې د تصوف لفظ خو په قرآن و حدیث کې یا په دور صحابه کې مخې ته نه راځي، خو د دې نه مراد تزکیه نفس دی او د تزکیه نفس په حواله په قرآني او د احادیثو په مجموعو کې د صحابو په زندګۍ کې، نبی علیه السلام په زندګۍ کې تعلیمات شته، طریقې شته، سنت شته چې موږ ته مخې ته راځي. بالکل قابل قبول. آمنا وصدقنا. اوس به راشو دې آیت ته چې قد افلح من تزکا، یعنی په تحقیق سره کامیاب شو هغه سړی چې هغه خپل ځان پاک کړو. تزکا تزکیه پاکولو ته وایي. اوس دا دویم آیت چې د سورة شمس تاسو ویلو چې قد افلح من زکاها، نو که موږ دې صورت ته لاړ شو نو الله تعالی د دې آیتونو نه مخکې چې کوم آیتونه دغه دی وارد شوي دي، الله راستولی دي په قرآن حکیم کې، نو په هغې کې الله تعالی قسمونه خوړلي دي. ٹھیک ده؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. تر دغه ځای پورې قسمونه دي، د هغې نه پس نفس ته راځي. ونفس وما سواها، یعنی دلته هم قسم دی چې قسم مې دی وي الله وی په نفس، په انساني نفس باندې، او څنګه چې هغه ما جوړ کړی دی، رغ کړی مې دی، سواها برابر کړی مې دی. ټیک تر دې ځای پورې قسمونه شو. بیا څه وایي؟ فالهمها فجورها وتقواها. دې نفس ته الله تعالی وی ما ورکړی دی د الهام په ذریعه، د ده په سافټویر سیسټم کې ما فټینګ کړی دی د کم کم څیزه فجورها و تقواها، د فسق و فجور چې څه ته مونږ وایو یعنی ګناهونه او بدی، او تقوا یعنی نیکی، خیر، پرهیزګاري، دا دواړه په دې سافټویر سیسټم کې فټ راغلي دي. خو د دې نه پس چې کله مونږ ځو نو بیا دغه آیت ته ځو قد افلح من زکاها. نو دا ها ضمیر چې دی دا د نفس ته راجع دی. په تحقیق سره کامیاب شو هغه سړی چې هغه پاک کړو د خپل نفس لره. بیا ورپسې یو بل آیات هم دی، زه هغه هم ویل غواړم وقد خاب من دساها. او په تحقیق سره ناکام شو هغه سړی چا چې دا خپل نفس دی په خاورو کې ولړلو، دفن کو، بلکې دسا یدسو په عربی کې چې کم دی په خاورو کې دفن کولو ته وایي. ورنه لکه چې مونږه یعنی مطلب دا دی مړی څنګه په خاورو کې ږدو او دفن یې کړو، نو داسې. اوس که دې آیتونو باندې مونږ غور وکړو که نه، نو ګوره د انسان وجود د څه نه جوړ دی؟ د خاورې نه جوړ دی. ټیک ده؟ نو کله چې د نفس دته راغلو نو په دې خوره کې ورننوتو که نه. ټیک شو. اوس که دې نفس له چا تزکیه وکړه، صفایي وله وکړه، نو دی به کامیاب شي. او که نه دا د دلته دفن پرېښو او د دې وجود چې کوم ضروریات دي هغه ضروریاتو پسې دی روان شو، نو دنه به د نفساني خواهشاتو تابعداري به دی شروع کړي. نو لحاظه دی به ناکامۍ طرف ته ځي، ځکه چې د خپل نفس چې کوم دی ولړلو په دغه خوره کې، ګنده کو، او دغه خورې چې څه غوښتنې دي نو دی هغې سره روان دی. خو نفس سره یو بنیادي څیز بل دی چې د هغې تعلق هم ډېر بنیادي دی او هغه په تصوف کې هم ډسکس کیږي. روحانیت یعنی انسان سره دو بنیادي طاقتونه دي، دو څیزونه دي چې الله تعالی دله ورکړي دي، یو دی نفس، یو دی روح.
نو د نفس ذکر خو په دې آیاتونو کې هم شته، داسې نورو ځایونو کې هم شته. اوس روح چې کم دی نو روح څه شی دی؟ نو الله تعالی وی پیغمبر علیه السلام نه چې کله تپوس وشو چې روح څه شی دی، نو خدای تعالی وی چې ته دې ته ووایه قل الروح من امر ربي. دا روح چې دی نو دا د الله تعالی حکم دی، امر دی. بل ځای کې د آدم علیه السلام په حواله چې کله الله تعالی خبره کوي فاذا سویته ونفخت فیه من روحي، کله چې آدم علیه السلام ما برابر کړو نو په ده کې ما خپل روح پوک وهلو. روح چې کوم دی نو دا هغه ته لاړو نو هغه په دې سره را ژوندی شو. دا سافټویر دی چې انسان په دې باندې اکټیویټ شي. دا سافټویر سیسټم چې کله کار پرېږدي مرګ واقع شي نو انسان روغ انساني خو روح پکې نه، سا پکې نه. اوس چې کله قرآن د وویل چې روح من جانب الله دی، الله را لیږلی دی، دا د یو باریک او د یو ډیر لطیف رڼا نه جوړ شوی سیز دی روح چې کوم عالمان په دې باندې خبره کوي. دغه رڼا د الله تعالی د طرفه راغلی ده. روح ته معرفت الهی حاصل دی. د روح که د هر چا دی خدای خپل رب پیژني، خو کله چې دی خاکی وجود ته د روح ننوتو او د دې په خوند مزو او د دنیا په دې نظارو کې دی ورک شو او نفس په ده باندې حاوي شو په دې وجود باندې، نو دی روح نه هغه معرفت الهي هیر بیا هم نه دی، خو دا په ډارمنټ سټیټ کې دی، د اوده دی دلته دی به راویښې. چې اوس د روح او د نفس چې کومه خبره مو وکړه نو دا دو بنیادي څیزونه دي انسان سره. دا نه صرف دا چې د یو بل متضاد دي، یو متضاد داسې وي چې په یو بل نه ورځي، لکه ځمکه اسمان، بالکل لکه سور او شین رنګ، یا داسې نور ډیر څیزونه کیدای شي صرف تضادي وي. خو یو متضاد هغه متحارب هم وي، یعنی حرب جنگ ته وایي، په حالت جنگ کې وي. نو روح او نفس د یو بل خلاف په حالت جنگ کې دي په دې وجود کې. اوس چې کله په نفس باندې غذا خورولی کیږي نو روح به خامخا اوده کیږي او کمزوری کیږي به، او نفس نه به سنډا جوړیږي. بالکل د نفس خوراک څه دی؟ سستی، لیزینس، دروغگویی، بالماضی، مونځ نه کول، یعنی د الله لارې چارې نه پوره کول. او انسان آرام پسنده دی، دی وایي چې څه به اوس په یخنۍ کې اودس کې بیا به مونځ کې وغیره وغیره. دغسې د خپل چې د یو څیز حق نه وي دی ورته خپل حق وایي او په پړه باندې نښلي. دا ټول د نفس ریکوایرمنټس دي. دغسې چې کم دی که سترګو سره کومه ګناه تړلې ده، که غوږونو سره تړلې ده، که ژبې سره تړلې ده، هغه ټوله د نفس خوراک دی. نو چې څومره دا ګناه یو سړی کوي د دې مختلفو اعضاو نه د هغه ګناهونه کیږي، دومره به نفس چې کم دی هغه به مضبوطیږي، هغه ته خوراک میلاویږي او به د نورې تقاضا کوي. چې سړی یو فلم ګوري نو بیا به وایي چې دویم مې وکتی، بیا به وایي چې دریم مې وکتی. دغسې چې څومره فسق و فجور راواخلو نو هغه د نفس د خواهشاتو هغه تقاضي دي، هغه غوښتنې دي. او د دې په مقابله کې چې کله روح د الله د طرفه راغلی دی نو د هغې غذا د ځمکې نه ده، نه د هغې غذا د دوایانو او د ګولو نه ده. بېشکه روح چې کله اوده شو نو ده ته معرفت الهي ورکولو دپاره به دی راویښې، دا به ګرمې، ده کې به نورانیت پیدا کوي. نو دا نورانیت، دا ګرمایش، دا تمازت به پیدا کیږي د کوم ځای نه؟ دا به پیدا کیږي د اسلامي تعلیماتو نه. د روح دپاره بنیادي تعلیمات چې کوم الله تعالی راستولی دي نو هغه ارکان اسلام دي که نه، چې زمونږ مخې ته دي. څه ته چې ارکان اسلام وایي، په الله باندې ایمان لرل هغه یو ګڼل، او پیغمبر علیه السلام د الله تعالی حق رسول او نبی ګڼل. ټیک شو. بیا چې کوم دی د مونځ قایمول دي نو دا د روح غذا ده. بیا چې کوم دی د زکات ورکول دي، که په چا باندې فرض وي، د صاحب نصاب وي، روژه نیول دي، بالکل، او دغسې حج کول دي چې د چا مالی او بدني دواړه طاقتونه وي، دا د روح غذا ده. اوس دلته کې به سوالونه دوم راځي چې ذکر څه شی دی یا څنګه دی ذکر وکړی شي. نو دلته مونږ داخلیږو سلوک محمدي ته صلی الله علیه وسلم، چې د نبی علیه السلام طریقه څه وه او هغه د انساني روح د پرورش دپاره څه ویلي دي، فرمایلي دي، او د نفس د قابو کولو دپاره څه ویلي دي. نو د نفس قابو کول او د روح ګرمایش او روح ته غذا ورکول او په خپل وجود باندې روحانیت غالبول،
د دې دپاره فلسفي زمونږ لارې نشي سمولی، د دې دپاره د غیرو نه مستعار تعلیمات مونږه ته نه دي پکار، ځکه چې من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول تابعداري وکړه هغه حقیقت کې د الله تابعداري وکړه. یو ځای کې دغسې آیات هم دی، الفاظ بدل دي، هغې کې الله تعالی دوم فرمایي په قرآن حکیم کې فقد فاز فوزا عظیما، یعنی څوک چې د رسول پیروي کوونکی شو حقیقت کې د الله پیروي کوونکی شو او دا سړی په عظیم کامیابۍ سره کامیاب شو. د کلمې جز چې مونږ وګورو د کلمه طیبه لا اله الا الله چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله نه، نو کارسازم نشته، مشکل کشام نشته، حاجت روام نشته، خو دا ارسه به مونږ منو په کومه طریقه؟ محمد رسول الله په دې طریقه باندې قابل قبول دی، ځکه چې ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نیز قابل قبول دین ما وختي مو ویل صرف اسلام دی. یو ځای کې بل هم ډېره بنیادي خبره کوي قرآن، ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، چا چې د اسلام نه علاوه د بل دین دپاره ګوتوهنه وکړه، لټونې وکړو، دا به ته بالکل نه قبلیږي، لن هرگز نهی، نیور، اٹ ول ناٹ بی ایکسپټډ. د اسلام تعلیم دی. اوس که یو سړی وایي چې زه د موسی علیه السلام په اوریجنل تعلیماتو عمل پیرا کېږم، احکام عشره چې د هغه کوم هغه منم، او جی هغسې روژه به م نیسم، هغسې د زکات چې سیسټم و هغه شریعت کې او د مونځ هغه به کومه، بالکل د جنت بوی هم نشي محسوسولی د دې آیاتونو په روح سره. اختلاف دلته نه، زه تاسو ته یو بنیادي خبره وکړم. ګوره یهودیان، عیسایان، هندوان، بودیستان، څومره چې په مذهبونو باندې عمل پیرا خلک دي، دا مذهبونو والا دي، دا د ادیانو والا دي، د دې مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې الله رضا شي، چې زه دوزخ نه بچ شم، چې زه جنت ته لاړ شم. دغسې سیکان هم واخله پکې، دا ټول د دې ټولو ګوره مقصد بالکل ټیک ټاک دی. دغه مقصد د اسلام هم دی، د الله رضا حاصلول، جنت حاصلول، دوزخ نه بچ کېدل. مسله چرته ده؟ مسله په طریقه کې ده. ټیک ده که نه؟ د الله رضا به حاصلیږي صرف او صرف مذهب او دین اسلام باندې، په بل نه. او اسلام چرته هم الله تعالی اسلام ته مذهب نه دی ویلی په قرآن کې، هر ځای کې ورته دین وایي، ځکه چې د مذهب تعلق صرف عباداتو سره او د دین تعلق ټولې زندګۍ سره، دا په ټول ژوند باندې حاوي دی. په دې کې یو داسې اړخ نشته چې اسلام تیوریټیکلی په هغې خبره نه ده کړې، او چې پریکټیکلی په دور نبوي کې او خلفای راشدینو په دور کې هغه د هغې ماډل مونږ ته نه ښکاري، او ماډل 100% پروف شوی، ثابت او ایکوریټ چې کوم دی زموږ مخې ته راغلی دی. ډېر ښه. ټیک شوه. اوس دا ده چې یعنی په دغه تعلیماتو باندې کوم سړی راغو، نو د هغه روح ته به تقویت میلاویږي، او هغه به په خپل نفس باندې حاوي کیږي. ټیک ده؟ د نفس د کور کولو او د روح د ګرمولو بله طریقه نشته، بالکل نه ګرمیږي. په غیرو طریقو کې سکون نشته، په هغې کې نورانیت نشته، روحانیت نشته. ٹھیک ده؟ یعنی یو یهودی بم په خپل دغه کې استغراق کی وي، په خپل عبادت کې، یو سیک بم وي، بل بم وي. مونږ هغه ټولو ادیانو ته احترام لرو، د هغې قدر کوو، خو دا چې شیطان په هره لاره کې ناست دی، او هغه ته چې کوم دی دغه ځینې اړخونه ورکوي چې ته ټیک یې او ته ورسېدې، او ځان ورته په مختلفو طریقو نظارو باندې ښیي. دغسې چې کله پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک فرمایلو چې لکه په آخر وخت کې به 3 فرقې راځي او یوه به کامیابی، نو هغه یوه چې کومه ده د هغې صفت هم بیان کړی دی چې هغه څوک دي. د حدیث کې الفاظ دا دي، ما انا علیه و اصحابي، هغه خلک چې په هغه لار روانه، ما انا علیه چې په کومه لاره ځیمه، و اصحابي او چې په کومه لاره زما صحابه دي. نو اختلاف خو زمونږ چا سره نشته، خو که اصولي اختلاف کوو نو صرف او صرف د حق د پرچار دپاره دی، د حق د معرفت دپاره دی، د حق د پیژنګلو دپاره دی، چې آیا ستاسو کومه طریقه کار دی، ستاسو کوم تعلیمات دي، ستاسو کوم روش دی، ستاسو کوم عقاید دي، نو دا په صحتمند انداز په دلایلو باندې د پیغمبر علیه السلام نه، د قرآن نه او د صحابو نه ثابت کوي.
نو موږ خو الحمدلله مسلمانان یو که نه که موږ ته د هغې پته نی نو موږ به یې ومنو که نه خو که زه صرف دا وایم چې پلاني صاحب سره زما عقیدت دی او د عقیدت په بنیاد هغه پسې روان یم نو په دین کې عقیدتونه نه چلیږي دین د حقیقت نامه ده او حقیقت چې کله راورسېدو حق نه چې کله مونږ خبردار شو نو حق به منو او حق واضحه دی اظهر من الشمس دی د نور نه زیات روښانه دی خو چې څوک یې د کتو تکلیف وکړي د مونږ مسله دا ده چې مونږ د الله کتاب او د پیغمبر علیه السلام کتاب هغه نه ګورو ژوند یې نه ګورو د صحابو ژوند نه ګورو د تاریخ اتنټیک کتابونه نه ګورو ټیک ده او یاره ده لیکلی 200 کاله مخکې کتاب او هغه لیکلی 300 کاله مخکې کتاب دغه ټولو کتابونو ته مونږ احترام لرو خو لږ یې پرتله که که نه د قرآن او حدیث سره چې کوم ځای کې مسله ده که نه کله چې یعنی اسلامي دا چې ما کومه بنیادي حواله ورکړې وه د مامون الرشید د دور ستاسو په مخ کې سوال کې چې بیت الحکمت نه ترجمه وشوه نو اسلام تازه عجمو ته راتلو نو د دغه ترجمو نه چې عجمو ته راغله نو عجمو دپاره عربي د دین ژبه وه نو په هغې کې چې سم راغه دي هغه دین وګڼلو دغې مسله پیدا کړه حالانکې هغه د یوناني فلسفې ترجمه وه د هغې دین سره سویمه نه وه او هغه بیا په عجمو کې چې کوم دی په خطرناک انداز باندې خوره شو بیا په عجمو کې خصوصا مونږه چې هندوانو سره زموږ ابا اجداد اوسېدلي دي او پاکستان تاریخ ډېر نږدې دی او د دې نه مخکې او د هغې هم د ویدنت د نیروان د آتما پرماتما مها آتما چې کوم تصورات دي د ګیان او دیان کمې مرحلې دي نو هغه ټولې چې کوم دی دې ګوشهنشینۍ سره د چلهکشۍ سره او دې سره تعلق ساتي نو هغه هم په دې باندې حاوي شوي دي هم پکې انجکټ شوي دي نو دغه خپلو تعلیماتو نه کتل پکار دي چې پاکې شي یو بنیادي نکته چې زه هغې ته اشاره کول غواړم لکه تزکیه نفس او تجلیه روح دا اصطلاحات په تصوف کې هم ډېر مخې ته راځي نو د نفس تزکیه چې څنګه ما وویله خو ممکنه نه ده د اسلامي تعلیماتو نه بغیر هغې کې فرایض دي په هغې کې نوافل دي په هغې کې سلوک محمدي نه ځان خبرول دي چې نبي علیه السلام په سحر کې د کومو اذکارو خبره کړې ده او په ماسخوتن کې کومه کړې ده او اسم ذکر ښه شیز دی چې کوم ټایم هم سړی کولی شي کوي دي ډېر تلاوت که څوک کوي هم ډېره خبره ده که ډېر نوافل کوي هم خبره ده هغې سره خو د چا اختلاف نشته ټیک ده نو تزکیه نفس به راځي هم په دغې سره ځکه چې دا د روح غذا ده نو چې د روح غذا ده نو تجلیه روح به کېږي روح به روښانه کېږي رڼا کېږي به دی به خپل کنیکشن الهي سره الله تعالی سره بحالی معرفت الهي به دته حاصلیږي رو به سکون قلب چې کوم د انسان ته راځي نو دغه د نفس او د روح د تزکیه نفس او تجلیه روح په حواله باندې بنیادي اسلامي تعلیماتو ته راتګ دا اصل مقصد دی په دې کې چې کوم دی خیر دی او که چې د چا پریکټسز شته زما خبرې خلک اوري چې کوم خلک په مسنون طریقه باندې ذکر او اذکار کوي نو هغې د دې تجرباتو نه تیر شوي دي چې هغې ته څومره روحانیت محسوسیږي څومره ورته نورانیت چې کوم دی محسوسیږي او چې کوم خلک په خپل انداز او د ابداع او د ابتداع په شکل کې چې کوم دی د دې نه فایده اخلي نو په چا باندې کپ کپي راځي او څوک را پرېوه کېږي او د چا څه کېږي د هغې بنیادي وجه دا ده چې ته په هغه لاره باندې نی روان چې په کومه لاره باندې حق ته رسېدل دي هغه صراط مستقیم دی او موږ ته الله تعالی په د قرآن په مقدمه کې د هغې ادراک راکړی دی چې ته ما نه دعا غواړې نو داسې وغواړه چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته نیغه لاره وښایه نو هغه نیغې لارې دپاره خو ټول قرآن لیکلی شوی دی ټول حدیث لیکل ډېرو کتابونو کې ما دا هم لوستي زه نامې نه اخلمه وایي چې صوفیانو په زرګونو سوونو کلونو په هغه لارو باندې مزل کړی دی چې خاردارې لارې دي او جناب کږې لارې دي او دا لارې دي او هغه لارې دي او د هغه سوال جواب د موندلو کوشش یې کړی دی چې هیڅ نشته جواب نو چې یې هیڅ نشته جواب نو هغه سوال پسې ولې ګرځي لکه هیڅ نشته جواب او په خاردارو لارو د تک څه توک جوړیږي نه په صراط مستقیم به راځي په سلوک محمدي به راځي دغه لاره ده بیا د ډیرو شعرونو د رحمان بابا تصورات چې کوم دی خلکو هغه هم دغه کړي دي بل رنګ کړي دي نو تزکیه روح تزکیه نفس او تجلیه روح باندې خو ډیر باس نورم کېدی شي خو زه به دا سوال ستاسو د رحمان بابا په دې شعر راغونډ کړم
چې د دې تناظر نه دې ورته اوس اورېدونکي سوچ وکړي چې که رڼا ده پیروي د محمد ده، که رڼا د پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بله رڼا، بله رڼا نشته بشک. دې نه چې کومه رڼا ثابته ده او دې رڼا پسې کوم خلک تلي دي نو د هغې تقلید کول، د هغې تابعداري کول ډېر ښه اصل لاره دا ده. ډېر ښکلی جواب، ډېر. ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې تصوف نشته، جی نو چې کومو خلکو په تصوف باندې خبرې کړي دي د هغه وخت نه سلسلې نه روانه خبره تر دې ټیمه پورې مطلب مزید روانه ده، جی نو آیا تاسو یعنی دا مطلب دی چې نه پوهېدل؟ نه زما هرګز دا مطلب نه دی. بله دا ده چې زه به دا هم ضرور ووایم چې زه یو تصوف مطلق دی، یو مطلق تصوف دی. جی نو زه د مطلق تصوف نه خو منکر نه یم بلکې د تصوف مطلق نه منکر یم. تصوف مطلق نه زما مراد هغه دی چې کوم په ایران دغه کې معنویت کې نو افلاطونیت کې هندومت کې عیسیت کې دی چې کوم د هغې نه درآمد دی او اسلام کې داخل شوی دی زموږ خپل عقاید نه دي. دویم اختلاف زما د لفظ سره دی. څنګه تاسو ته مو وویل یو خو دا لفظ په عربی کې مجهول النسب دی، د ده د سره رګ ریښه نه د معلومات، دا د ښکاري چې یا د یونان د صوفي SOPHY صوفي لفظ نه عربی ته تللی دی، یا د صوف لفظ نه تللی دی چې هغه وړی ته ویلی کېږي او صوفیانو به د وړی جامې اغوستې وغیره وغیره. نو خیر هغه د لفظ په معامله کې خو نه پرېوځو، نو یو خو زما د لفظ سره اختلاف دی. ما چې کومه اصطلاح دلته استعمال کا سلوک محمدي بالکل، نو هغه اصطلاح ولې نه استعمالیږي؟ لکه زه پیروکار د هغې یم، د دغه عظیم انسان عظیمې هستی پیروکار یم، بالکل، نو زه د هغه تعلیماتو ته دا نوم ولې ورکوم؟ ټیک ده؟ صحیح ده. دا زما لاره نه ده، یعنی صرف د لفظ تر حده اختلاف دی. دې کې به ډېرې خبرې داسې وي چې هغه به ټیکي. صحیح ده؟ نو هغې سره خو څوک اختلاف نه کوي، لکه تاسو ته چې مو ویل نوافل، ذکر، اذکار، د قرآن تلاوت وغیره وغیره. بالکل ټیک ده. او چې کوم خلکو په دې کتابونه لیکلي تاسو خو یو ویلو، په هغې خو په جلدونو کې هم کتابونه لیکلی کیدی شي مزید، او دغه خلک خو ډېر قابل خلک و، د هغې زه ډېر قدر کوم، احترام یې کوم. اختلاف صرف دا دی یا زما سوال دا دی چې آیا دا د قرآن و حدیث د سنت او د صحابه کرامو د مجموعي زندګۍ نه ثابتېدی شي؟ صرف دغلته اختلاف دی. که ثابتېدی شي نو مونږ به یې ومنو، او که نشي ثابتېدی نو مطلب دا دی چې بیا پکار ده چې موږ په دې غور وکړو چې ولې نه ثابتېږي. او نور لکه لفظ تزکیه سره، لفظ حسن سره، احسان سره، دې سره خو اختلاف نشته دی. خو دا بس نورم لکه لږ دغه غواړي که نه، مطلب دا دی چې دې کې نورم ځینې ګوشې شته چې په سلوک محمدي کې په ایمان، اسلام او احسان په دې باندې خصوصي خبره وشي. دا به څه بل نشست کې کوو چې انشاءالله هغې نه ثابته کړو چې لکه احسان خو موږ صرف نیکۍ ته وایو که نه، بس هغه د سره نیکي وکړو، هغه نه، د دې یو ډېر لوی بیکګراونډ دی په اسلام کې. نو چا کله واضحه شي نو زموږ ګرانو کتونکو اورېدونکو ته به هم وضاحت وشي چې لکه اسلام کې د تزکیه نفس، د تجلیه روح او د روحانیت خپل یو تصور شته، خو هغه پیژندل غواړي. ډاکټر صاحب د رحمان بابا د خپلې عقیدې په حواله راسه څو شعرونه شریک کړه. ډېره مننه. ستا څه شعرونه داسې دي چې ما په دې مخې ته مې کومه PhD تیسیس پراته دي، نو مخکینو خلکو هغې ته د تصوف په چشمو کې کتل کړي دي، وحدت الوجود، شهود، حلول وغیره، نو د هغې وضاحتونه ما په دلایلو کړي دي. ډاکټر صاحب خبره د دې کې کټ کوم، ما داسې اورېدلي چې که د رحمان بابا د دیوان نه د تصوف هغه رنګ وباسي نو زکات هم نه پاتې کېږي. نو دغه خبره هم څو خبرې راسه دا د امیر حمزه خان شینواري صاحب بنیادي خبره ده چې د دوست محمد خان کامل مومند صاحب کتاب د رحمان بابا د هغې په مقدمه کې کړې ده. جی او عمدې خبرې سره میر عبدالصمد خان صاحب هم اختلاف کړی دی، هغه هم دغه په کتاب کې شته، رحمان بابا شاعر انسانیت. دې خبرې سره پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک صاحب هم اختلاف کړی دی، عمدې خبرې سره کامل صاحب هم اختلاف کړی دی. ٹھیک، دا د حمزه صاحب ذاتی خیال دی، مفروضه ده. نو د ادب په حواله په یو فنپاره باندې یو سړی یو حکم لګولی شي، خو که اوس مونږه دلته کې لکه فل سټاپ ولګو چې جی حمزه صاحب ویلی دي، نو به زه به په دې مخکې نه ځم ګینې، نو بیا خو رحمان بابا ما محدود کو.
او چې ما هغه خبر ومنله نو بیا خو ادب هم ما محدود کو. ادب خو وایي دی ته چې په هره زمانه کې خلک راشي او د هغې په حواله اعلی ادب عالي ادب چې په هغې باندې اظهاري خیال وکړي. نو دا د حمزه صاحب خیال دی او زه د هغه د خیال ته ډېر زیات احترام لرم. او حمزه صاحب مین اف د سینچري د شلمې صدۍ تر ټولو قداور شخصیت دی. د غزل په حواله ډېر لوی کردار، نثرنګار، مترجم. بلکې زه به دا م ویم چې د رحمان بابا اردو ته د ټولو نه بهترینه ترجمه د حمزه صاحب ده. د ده نه ښایسته ترجمه چا هم نه ده کړې، خو په ډېر ادب سره، په احترام سره. زه د حمزه صاحب دې خیال سره اختلاف لرم. او اختلاف زما دا دی چې د حمزه صاحب د خبرې دا روخه چې د هغه د شاعرانه تصوف وباسي نو زکات یې هم نه پاتې کېږي. نو بیا دا مطلب شو چې رحمان بابا 97% صوفي دی او 2.5% شاعر دی. میتھمیټیکل ریشو خو د زکات دا ده چې 2.5 ده په 100 کې. نو دا خبره به ذات خود غلطه ده. د رحمان بابا دیوان دی خلک راواخلي نو په خپله به ثابته شي چې آیا د حمزه صاحب دا خبره تر کومه ځایه ټیک ده. ټیک ده، دا خو د هغه د محدود کولو هڅه ده. بله دا ده چې یو سړی یو شاعر صرف په یو رنګ کې روان شي، هغه افاقي، عالمگیر او لوی شاعر کېدی نشي. ټیک ده، یو رنګ کې شاعري کول خو محدودیت دی. روحانیان ولې محدود دي؟ چې اخلاق، کردار، انسانیت، ټیک ده، دا دغه په شاعرۍ کې دي. نو چلته د تصوف تعریف دا شوی دی. علي حجویري رحمت الله علیه دا کړی دی چې دا اخلاق حسنه ته وایي یا اخلاقو ته وایي. نو رحمان بابا خو شاعر اخلاق دی. نو چې د دې زاویې نه ورته ګورې ټول به تصوف ښکاري. خو چې وجود شهود حلول یا تصوف په مربوطه انداز، په مربوطه فلسفیانه طرز باندې راوړاندې کول، نو هغه خو پکې بیخي نشته. نو زه د هغه انګل نه خبره کوم او زه دا وایم چې لکه ما څنګه د تصوف په اصطلاح خبره وکړه چې دې اصطلاح باندې غور پکار دی که نه. یعنی مطلب دا دی سلوک محمدي دغه یو اصطلاح ده، احسان دغه یو اصطلاح ده دې دپاره. نو د رحمان بابا خپل شعرونه چې دي، چې کوم شعرونو باندې د وجود شهود د زاویې نه کلام شوی د هغې ما جوابونه کړي. که بله مرکه وه نو یو شعر به د هغې وسپړو ګرانو کتونکو ته بیا وکړي. خو په دې وخت کې زه دا وایم چې رحمان بابا د وحدت الوجود د دغه فلسفیانه نظریې په ترس د اسلام د ذاتي وحدت او وحدانیت د عقیدې پیروکارو او په دې کې دغه شعرونه ما سره دا دي. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی، چې په ده شي هغه کار په هیڅ چا نشي، هر توانا د ده تر توان پورې ناتوان دی. په اوبو کې یې د کاڼي کوټ بنا کړ، ده ورکړی پکې اور لره امان دی. په سجده یې ځمکې سر دی لګولی، په سجده یې ځمکې سر دی لګولی، هم یې ځوړند په رکوع سره اسمان دی. هره ونه په قیام ورته ولاړه، هره ونه په قیام ورته ولاړه، هر ګیاه یې په تسبیح سره ګویان دی. هما واړه په تسبیح د ده مشغول دي، هما واړه په تسبیح د ده مشغول دي. که سړی دی، که پیری دی، که حیوان دی. هر ماهی په دریاب کې حمد وایي، هر مرغه په چمن کې ثنا خوان دی. او حق په حق یې ثنا هیڅ چا کړې نه ده، نه له هیڅ چا واقع شوی دا بیان دی. مخلوقاتو هسې نه دی پیژندلی، مخلوقاتو هسې نه دی پیژندلی لکه ده څخه چې قدر د خپل ځان دی. حد پایان یې هیڅ سړي موندلی نه دی، معرفت یې هسې بحر بې پایان دی. نه هیڅوک، ګوره دا ډېر بنیادي شعر دی، نه هیڅوک د ده په څېر د ده په شان دي، نه هیڅوک د ده په څېر د ده په شان دي، او نه دی د چا په څېر د چا په شان دی. نه یې زیان، نه یې زوال، نه یې نقصان شته، دی بې زیانه، بې زواله، بې نقصان دی. پاک یې وګڼه بې شکه بې ګمانه، له هغو چې د چا شک د چا ګمان دی. نه یې څوک په سترګو ویني نه لیده شي، او بیچونه بیچیګونه نمایان دی. دلته معرفت د نظارو په ذریعه باندې مراد دی، دا نه چې الله په دې هر څه کې جلوهګر دی، د هغه معرفت، د هغه قدرت پکې جلوهګر دی. او بیچونه بیچیګونه نمایان دی. او که څوک وایي لیده نشي، لیده نشي، او که وایي و هر چا ورته عیان دی، د هغه معرفت څرګند دی، د هغه قدرتونه څرګند دي، د دې نه به یې پیژني. منزه دی له جمله و جهتونو، او بیا هر جهت په ده باندې ودان دی. له هزارو صفتونو باور وکړه
چې یې کړی نیم صفت عبدالرحمن دی. نیم صفت دلته د 50% په معنا نه دی مراد، بلکې نیم صفت دلته د انتهایی کم، قلیل او ډیر لږ په معنو کې مراد دی. مننه ډاکټر صاحب، د وخت راکولو یو جهان مننه. امید لرو چې د پروګرام به مخکې کتونکي خوښ کړي او موږ سره خپلې رایې ضرور شریکې کړي. انشاءالله روان پروګرام به بل همدغه ټاپک باندې وي. څه سوالونه پاتې شول نو هغه ملګري د خپل خاطر نه درنوي چې کوم ملګریو سوالونه موږ له رالیږلي وو، کوېسچنې وې، وایي موږ نه پاتې شو. انشاءالله روان پروګرام کې به ټولې ډاکټر صاحب سره ما کړي، ټولې د باندې خبرې کوي. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه سمر افریدي له او ډېر ګران ډاکټر شهباز عزیز ارمان صاحب له په دې دعا سره ورکوي رخصت. چېرته هم چې اوسئ ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.